نارینه له جنسي اړیکې ډېر خوند اخلي که ښځینه. هغه نارینه چې د خوب په ځای کې هم له مېرمنې سره خبرې کوي، هغه نارینه چې د کوروالې یا وروسته له کوروالې له ښځې سره له مینې ډکې خبرې کوي، د ښځې عواطف او احساسات راپاروي. دوی ډېر بریالي دي. د ښځو ځینې حرکات، د سترګو د حرکتونو یادونه او یا د کوروالې پر مهال ځینې ناخودآګاه حرکتونه د مننې په پار تر جنسي اړیکې وروسته ښځې ته یادول د دې لامل کېږي چې مېرمنې هم تدریجي له کوروالې ډېر خوند واخلي. په ډېرو مواردو کې ښځې ګرمې وي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې د ښځو چلند په هر حالت کې زنانه دی. کوروالې په خاوند پیلوي، مینه په خاوند پیلوي، جامې په خاوند باسي، خو ښځه هیڅ ډول فکري آمادګي نه لري. ښځې جامې نه پر تن کوي، د ځان او ښکلا خیال نه ساتي. دا هغه ستونزې دي چې هره ښځینه یې لري. ما ته ډېر ناروغان راغلي چې وړې ستونزې لري، خو له 90 سلنه نارینه وو چې ما پوښتنه کړې، دوی همدا خبره کړې چې هر څه ډول پیل کړي، تر دې چې ووایي ښځې ته یې کوروالی ډېر زیات خوند ورکوي، خو چې کله دې غواړي کوروالی پیل کړي، ښځه پلمه کوي چې خوب راځي، ستړې یم، نشم کولی، خو چې پیلوي یې بیا تر نارینه دا ډېر خوند اخلي. همداسې ځینې وخت شونې ده برعکس هم وي، ښځې ونه غواړي له خاوند سره ویده شي، لامل به یې په خوب کې د خاوند خرېدل وي، مینه نه کول، ځان پاک نه ساتل، د خولې بدبويي او داسې نور. که چیرته له داسې ستونزو سره مخ شوي، همدا تاسو کولی شئ د ستونزو ته حل لاره پیدا کړئ. په ګډ ژوند کې ځینې ستونزې ناروغۍ نه ده چې ډاکټر ته ورشئ، درملنه یې وکړئ او تاسو جوړ شئ، بلکې تاسو خپله کړی شئ، طبیبان شئ او د خپله درملنه په خپله وکړئ.